واو، افغان لوبډلې په شلاوریزو لوبو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. هیله ده چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که مو ویډیو خوښه شوه لایک او شیر هم کړئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. افغان لوبډلې په شلاوریزو لوبو کې چټکه نیمه سلیزه ووهله. د نړۍ په کچه افغان لوبډله لومړنۍ هغه لوبډله شوه چې په شلاوریزه لوبو کې ژر د بریاو پنځوسیزه ووهله. د هېواد لوبډله د هغه نوملړ په سر کې ده چې په لږو لوبو کې 51 بریاوې خپلې کړې او ریکارډ یې ثبت کړ. کله چې افغان لوبډلې له 2008 زیږدیز کال څخه له دوهمه درجه او بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلو سره لوبې پیل کړې، تر دې دمه یې ټولې 83 شلاوریزې لوبې کړې دي. په 83 لوبو کې افغان لوبډلې 51 شلاوریزې لوبې ګټلې دي، 22 یې بایللې دي او د بریاوو سلنه یې 9.8 ده. اوس مهال افغان لوبډله د هغو لوبډلو په قطار کې لومړۍ ده چې تر ټولو ژر یې 51 لوبې ګټلې دي. بل پلو افغان لوبډلې په لنډ وخت کې 12 لوبې سر په سر وګټلې چې دا یې په شلاوریزو لوبو کې یو بل ستر ریکارډ دی. 2018 کال په وروستیو کې د بنګلادیش په وړاندې افغانستان 3 لوبو کې سر پر سر بری خپل کړ. افغانستان 3-0 پر وړاندې بنګلادیش ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلمشر راشد خان ارمان په تازه مرکه کې ویلي دي دا د افغان لوبغاړو هوښیارتیا ده چې لوبډلو ته ماتې ورکوو. هغه زیاتوي چې تر فزیکي شتون ورهاخوا د لوبې لپاره ذهني او فکري شتون ډیر اړین دی. راشد خان بیا لومړنی لوبډلمشر شو چې په خپله لومړۍ لوبډلمشري کې د ټیسټ لوبې بریا په داسې 2 شلاوریزو لوبې له مختلفو لوبډلې وګټلې، یعنې زیمبابوې او بنګلادیش یې مات کړل. د کرکټ ټراکر ویبپاڼې لیکلي افغانستان لومړنی هېواد دی چې ژر د شلاوریزو لوبو په لړ کې د بریاو 50 وهي. له 2019 کال راهیسې محمد نبي ساخیل د افغانستان لپاره 88 شلاوریزې لوبې کړې. محمد شهزاد 15 لوبو کې برخه اخیستې. سمیع الله شینواري 11 لوبې کړې. اصغر افغان بیا 9 او نجیب الله زدران بیا 50 لوبو کې برخه اخیستې ده. د افغان لوبډلې لپاره په شلاوریزو لوبو کې په لومړی وکټ نړیواله ملګرتیا حضرت الله زازي او عثمان غني کړې ده. دواړو په آیرلینډ په 2019 میلادي کال کې د فبروري په 23 نیټه 240 منډې ملګرتیا وکړه او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړ. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ.